السلام علیکم ټیکنیکل ریحان چینل ته ښه راغلاست. ګرانو قدرمنو خوږو لیدونکو، د نننۍ ویډیو د ګوګل پلی سټور په باره کې ده. یعنې ګوګل پلی سټور یو پټ راز، یو پټ مهم ځای چې څنګه هغه مونږ زده کولی شو او د هغه ځای څخه یې مونږ ځان څنګه خبرولی شو، همدغه ویډیو کې مکمله بشپړ طریقه درته ښیم. نو ملګرو ویډیو درته سټپ بای سټپ ښیم، ویډیو سکیپ کوئ مه. نو هر څوک دغه ویډیو په لومړي ځل باندې ګورئ نو همدغه ویډیو ته لایک در سره ورکړئ او ویډیو در سره سبسکرایب کړئ. نو ملګرو تاسو راشئ پلی سټور اکاونټ ته. تاسو کله چې پلی سټور اکاونټ راخلاص کړو نو تاسو به راشئ په خپل آی ډي باندې به کلیک وکړئ. کله چې په خپل آی ډي باندې کلیک وکړ نو د دې نه وروسته به تاسو راشئ دغه منیج اپ دا به انتخاب کړئ. کله چې په دغه ځای باندې کلیک وکړ نو دلته ملګرو تاسو راشئ همدغه ځای ته. کله چې په دغه ځای باندې کلیک وکړو نو لږ ورته انتظاري وو. ګرانو ملګرو تاسو ته اوس مکمله طریقه ښیم. دغه پروګرامونه تاسو د موبایل پر سکرین باندې چې ښکاري دا هغه پروګرامونه دي چې ما سره په موبایل کې شتون لري، د موبایل پر سکرین باندې دي. دا ما ټول د پلی سټور څخه راډاونلوډ کړي دي او ما سره په اوس هم د موبایل پر سکرین باندې شتون لري، ما نه دي ډیلیټ کړي. ښه نو اوس هغه پټ راز درته ښیم چې هغه کوم راز دی. تاسو به راشئ دغه انسټال باندې کلیک وکړئ. کله چې دا انسټال باندې کلیک وکړ نو دلته بیا راشئ په دغه لاندنی یو چې دی دغه نه کلیک وکړئ. کله چې دا لاندنی یو باندې کلیک وکړو نو لږ ورته انتظار شو، لوډینګ اخلي. دغه پټ راز زه درته ښیم. نو ملګرو دغه وګورئ دا ماته پروګرامونه راواړول. دغه پټ راز کوم راز دی هغه اوس زه درته ښیم. ملګرو کله چې تاسو د پلی سټور څخه کوم پروګرام را ډاونلوډ کړئ او کله چې هغه پروګرام موبایل سکرین ته را ډاونلوډ شو، موبایل سکرین باندې هغه پروګرام بیا ډیلیټ کړئ، موبایل پر سکرین باندې ختم کړئ، نو اینه وروسته دغه پروګرام چې دی دا هم بیا پلی سټور کې شتون لري. لکه دا پروګرامونه وګورئ دا ما پلی سټور څخه ډاونلوډ کړي دي، اوس مو بیرته بیا ډیلیټ کړي دي او ما سره په پلی سټور کې بیا هم شتون لري. او دغه ځینې ملګري پوښتنه کوي چې مونږ موبایل جم کیږي، مونږ موبایل ودرېږي، بیخي کمزوری دی، د څه وجه ده؟ هغه دغه وجه ده. نو دغه پروګرامونه حقیقي وي نو دغې پروګرامونو حافظه د موبایل هم ډکه کړې وي، د موبایل حافظه هم ډکه شوې وي، د همدغې وجې نه کیږي. نو ملګرو تاسو به دغه ځای کې دغه ټول ټیک مارک کړئ. کله چې دغه ټیک مارک کړل نو بیا دلته راشئ په د ډیلیټ اپشن باندې کلیک وکړئ نو دغه پروګرامونه به ټول در سره ډیلیټ شي. کله چې دا پروګرامونه ډیلیټ شول نو تاسو د موبایل حافظه چې کومه ده به هم ازاده شي، خلاصه به شي او د موبایل به هم نه جم کیږي. نو دا یو بهترینه پټ راز و چې په پلی سټور کې و. که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو در سره سبسکرایب کړئ او لایک هم ورکړئ. مننه.